په پروګرام کې یو بل قدرمن ملمه هم را سره مل شوی دی آزاد خبريال طاهر خان صاحب. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم طاهر خان صاحب. په پاکستان کې د کډوالۍ او پټولیز ډول د نویو راغلو افغانانو په اړه د پاکستان د حکومت کومې اندېښنې شته چې دوی نیول کېږي؟ ستاسو نظر په دې هکله څه دی؟ ډیره مننه ستاسو ماته د بلنې راکولو. ګوره ځینې شیان دي چې تاسو ممکن نه چې را سره ومنئ او پاکستانیان دا وایي دلته رسمي خو خیر شمیره چا نه ده ښودلې، لیکن بیا هم چې د پاکستاني چارواکو نه موږ اورو نو هغوی داسې وایي چې شاوخوا 7 لکه یعنې 700,000 افغان وروڼه او خویندې هغوی د 15 د اګست د 2023 کال راهیسې بیا د هغې نه پس دلته راغلي دي. یو پوښتنه زه لرم ستاسو نه هم څوک ډېر اعتراضونه لري چې په ماته دې ووایي چې په دې 7 لکه کسانو کې لکه څومره کسان پاکستان نیولي دي. یوه ګوره زه اکثر خبره کوم اوس بیا کوم، زه افغان نه مهاجر ګڼم نه کډوال ګڼم، زه هغې خپل خلک ګڼم، زمونږ خپل خلک دي. هغه پردي نه دي، هغه اصطلاح د ژورنالیزم خو به مونږ ووایو. خبره دا ده چې لکه څنګه چې محترم وکیل صاحب لګیا او دی به هم لګیا او تشریح توضیح وکړي چې کوم قانون د حواله ورکړه هغې به ووایي. لیکن بیا هم که د فارن ایکټ وي که بل ایکټ وي زه د افغانانو نیول دا بالکل یو نامناسب ګام ګڼم، دا یو غلط ګام ګڼم. لیکن پولیس وګوره پاکستان کې پولیس یا په افغانستان کې پولیس اوس یا پخوانی دا وګوره د خو د پیسو د لپاره په ډېر پاکستاني هم تنګي افغان هم تنګي ځا تورخم باندې اکثر خبره کیږي چې الته مسافر تنګيږي. بالکل ټیک کیږي، بالکل ټیک وایي. بالکل طاهر خان صاحب اوس په دې کې بیا دا خبره هم راځي اوس همدا ستاسو د خبرو په دوام چې یو شمېر افغانان په خپله په پاکستان کې دوی ویلي دي چې پولیس د پیسو لپاره نیسي، پیسې ورنه اخلي بیا یې خوشي کوي. بیا یو شمېر پکې داسې افغانان هم شته چې دوی وایي پولیس نیسي په تورخم دروازه کې طالبانو ته سپاري. او په دې کې بیا داسې افغانان هم شته، داسې ښځې شته چې دوی د مدني ټولنې فعالینې وي، د ښځو د حقونو فعالانې وي او دوی په سیاست کې په یو ډول ښکیل وو او د دوی ژوند ته په افغانستان کې ګواښ وي. نو بیا د دې په هکله ستاسو نظر څه دی؟ زه تاسو سره خپل نظر ضرور شریکوم. اول پولیس ته لاړ شو او یا د افغان وروڼو او خویندو سره کله ناکله نامناسب سلوک او چلن. ما تورخم ذکر کو بیا خبر پوره نشوه. تورخم دې زه خپله څلور ځله لاړم رالم. تاسو یقین وکړئ چې څونه بې عزتي هغې د خپل پاکستاني کوي په تورخم باندې فوجیان او نیمه فوزي ځواک او NLC چې دا غیرو کار نشته خلکو تک راتک سره. یعنی ما سره یو ځل دغه پیاده راتلم د تورخم لخوا نو ما سپلای وسلې بوټان مې واچول او سپلای په شاپر کې واچول ځکه کې پیاده لار ده. ما ته فوجي و چې دا خو ته اسانه ده الکه ولې زمانه ده هغه د خاله چې د سمګلینګ کې چا ماشوم ورته ورکړي نو سلوک کل ډېر بد په جیبونو کې بلاس وي 100 پیسې د سره دي 100 د سره دي ډېر بد سلوک کوي ډېر خراب سلوک کوي پاکستاني امنیتي هغه جدا خبره ده. پولیس ګوره رشوت بالکل تور د وړاندې ژورنالیستونو په اسلام آباد کې طاهر سدید د شپې او هغه ته 100 لک روپیا راکړه. ما پولیس سره خپل خبر وکړه پاغش په باندې دا مناسب نه چې خپل ذکر کوم خو چې موضوع ده کډوالو ده نو هغه وی چې نه د سره خو ویزه ختمه شوې ده د سره خو پاسپورت ایکسپایر دی پلان دی چې 100 لک روپیا ته دا غنه اله نو بیا نه پیزا ایکسپایر ده نه نو دا پولیس خدا د پیسو کار کوي لیکن شک نشته. لیکن زه بیا هم دا خبره کوم یو کس سره به دا پیښه وشي دوه سره به ها تور خمس پارلو خبره تاسو کوي دې سره به زه تاسو نه ډېر په احترام اول بخنه غواړم چې دا خبر ماته درست نه ښکاري چې پاکستان اجازه راکړئ طاهر خان صاحب بل د دې لپاره چې وخت کم لرم اجازه راکړئ چې زه د خوګیانیوال صاحب نه پوښتنه وکم ځکه چې دی د هلته د افغانانو سره په تماس کې دی. خوګیانیوال صاحب تاسو څومره د طاهر خان صاحب خبرو سره موافق یاست چې دی د زورونو خلاف دی چې افغانان هلته زورول کیږي خو په هغه اندازه داسې د خبرو نه برداشت کیږي چې په هغه اندازه چې فرضاً ویل کیږي هغسې هم نه د پاکستاني پولیسو سره هم د تورخم په دروازه کې بد چلن کیږي. زه غواړم چې دننه هغه دقیقاً په پاکستان کې چې د افغانانو سره چلن کیږي په مجموع کې په دې هکله لږ زره تاسو په جزئیات کې را سره خبرې وکړئ. دا خو چې کومه خبره وکیل صاحب وکړه دې کې زه بالکل دسه متفق یم چې په تورخم باندې لکونه روپۍ رشوت یې افغاني نه اخیستل کېږي هم په راشه ورکړه کې لک 88,000 روپۍ افغاني نه اخیستل کېږي
او دویمه خبر دا ده چې په پاکستان کې هر ملک قانون دومره ظالم نشي کېدلی خو چې په پاکستان کې کومه پارلمان پالیسي افغانانو زورولو لپاره جوړه شوې دا ډیره ظالمانه ده که تاسو سوچ وکړئ موږ د 13 کالو وروسته په پاکستان کې اوسېږو خو موږ داسې مشکلاتو سره نه یو مخامخ شوي لکه په دې کال کې چې موږ څومره د افغانانو کورونه مسمار شو وران شو اوس اختر ته شپږ ورځې پاتې دي دلته ما تاسو ته بل ورځ ویډیوګانې ولېږل چې په کوهاټ کې کامکول کېم نمبر 3 کې په کورونو اډر وشو د کوهاټ کچرو جج سے معزز فیصله وکړه چې دا کورونه مسمار کړي په 22 تاریخ خالی نشو دا به مسمار کړي نو هغه غریبان اوس هم افغانان در په در خاورې په سر ګرځي نه وته د کرې کورونه ملويږي او نه د سرپانی زیشته او نه څوک وتراله چې هغه سره یې همکاري کړي یا یو خیمه ور کړي وي څه ور کړي چې په هر شکل وی دلته افغانان زورول کیږي هغه ته بس یو رنگ ور کول شي چې را د پیټي سہولتکار دي د دوه سہولتکار دي افغانان په پاکستان کې دوه قسمه دي یو تاسو ګورئ زنه افغانانو سره د پاکستان نېشنلټي د ځن دلته افغان کډوال دي چې افغان کډوالو سره پیوار کارت دی هغه یو قسم تحریک او پالټي سره سیاست سره تعلق نه ساتي هغه افغانان پالټین او سیاست سره تعلق ساتي چې کوم په ملت افغان دی او د پاکستان د جغرافیه نېشنلټي ور سره ده نو دا غي په وجه دلته نوم سره افغان دی کاغه کډوال له کاغه د پاکستان افغان دغه زورول کیږي زندانونو ته چې هغه سره بد سلوک چلنونه کیږي او د دې پښتنه اوسه پر هیڅ چانه د کړي نه بشري حقوقونه ولا نه یونیسیار ولا نه دلته چې کوم د افغان ډپارټمنټ د سفارت دوم موږ سره هیڅ قسم تعاون او مرسته نه کړي بس د افغانانو په نوم ګټي دي هر سړی کوي خپل جيبونو ته چي بس په فیسبوک افغانانو سره ودرګید بعد سه مزور خلک پیدا کی چې هغه دوه خاصه خامل وي او فیسبوک باندې دوه صرف صفات یو کی کدلته یونیسیا دلته په کوهاټ کې زبته دا خبرو کوم چې دلته دوه ملکان دي لکه کرکټ کې چې څنګه ال راونډر وي ماشي داغه څه خو یو ما غلو په یونیسیرم کوي ما غاته شم کوي ما غارو شي کوي یونیسیر بله استاسو غږ بند شو خوګانیوال صاحب کاکر صاحب تاسو هم په پروګرام کې را سره یاستئ خدای دې وکړي چې تاسو غږ اوس ماته سم راشي اوس تاسو خو د دواړو ملمنو خبرې مو واورېدلې تاسو هم د کډوالو د حقوقو مدافع یاست دننه په پاکستان کې او په دې برخه کې کار کوي زه فکر کوم چې د سفارت افغانستان سفارت سره تاسو په دې برخه کې څه کړی دي تر اوسه پورې آیا د مرجع یا مرجع په هغه کې په پاکستان کې شته چې البته دغه افغانان د خپل شکایتونو لپاره ورشي او د دوی غږ حد اقل واوریدل شي رڼا صاحب په سیم سچويشن چې کوم دی بیانې هغه د موږ سره په کراچي کې کړو بیا چې څنګه هم د افغان کانسلیټ د دې باندې سخت اکټ واخستو هغه کسان چې افغانان بنول دا اوس به بجای پیسې اخته باغ کې ځین پولیس والا ولو دین نور ایجنټان ولو هغه ګرد اف آی آر د ټیم ځینی گرفتار دي او ځینی وسوم گرفتاریان شروع دي په دې کې زیاتره انوالو هغه افغانان هم افغانان انوالو کې چې د کارونه کول دا سره سم چې کوم د نوري د دې اریزه ولې هغه د په محکمه کې مخته وړل شوې تاسو وکړل چې موږ ته بزرګونو افغانان د کوټ کړل او د کراچي کې چې څونه افغانان دي یا ډیر زیات افغانان دي دلته یعنی کې دا ټایم هغه ريجستر او ان ريجسترډ دا رقم د دې چې نور ستونزې دي ته بقاعده په هفته یا په میاشت کې د کانفلیکټ د نن سیستم شو کېږي د کونسلر ترازی خپل چې هر مسله ولري هغه په هغه ټایم باندې موږ کوشش وکړې دي پوره دا مسلې حل کو او دلته په پاکستان کې لکه ما چاول وایي چې ورګیز ته هغه پروټیکشن نه دی حاصل قانون نه دی حاصل چې یو شی په قانون کې نه بیا هغه ته په کوټ څنګه کوي بیا هغه ته په پولیسو څنګه مني بیا هغه ته په دغه رقم لا انفورسمنت ایجنسیز باندې څنګه مني په پاکستان کې پکار دي چې په یو های لیول باندې یو داسې میکانیزم جوړ شي چې په هغه کې افغانانو ته تحفظ ملاوي شي بیا پاکستان د افغانانو دویم کور دی د دې ځکه افغانان د تدبیر کولو راځي چې د دې استوګنه کوي داسې دین ول یا زورول هغه زما په خیال چې هغه خپل ملمستیا خرابول دي دلته لکه چې تاسو اوس وایم چې 13 میاشتې کې زموږ سره د سل زیات افغانان هغه محل ولسی او چې د کله د کوټه سره کراچي ته راتل دا هغه چې کوم کشمیان او زلانی ولې هغه یو سرټیفیکټ او چې کوم د دې سره غټان کسانو هغه سپینډکړي د ډاټا د دې باندې انډر ټرایل پریزنرز بله دا هغه برابر موږ دلته چې کوم گورنر دی د سند هغه ته موږ یو ریمشن چورتوي چې تاسو دې ته اپو کې د اختر د مخه علاقې هغه هم بوار حاصل سوي دا په هغه باندې د روسو پولیس ریسپانس راغلی نه دی د سند ګورنمنت طرف
دا رقم نور کاروباري نظرات چې کوم دلته دي هغه کار کې د هغه سره هم ستونزې دي یعنی مال دا رقم زیات کیسونه راغلي دي چې اسما په نامه باندې موټر دی ما د بل سړي په نامه اخست دي اوس چې ما هر ځای کې ولاونه سي هغه د ما زړه په څنګه کې دا موټر ستالي زه کور نه سم اخته اسما نو سپاو ونسته دا سي زیات ستونزې دي چې هغه په دانن وخت کې نه بلکې په تیر وخت کې هم افغانانو د سره مخامخ ولو ډیره مننه کوم د دې لپاره چې وخت کم لرم لبد مرغه دی بحث نشم کولای چې ادامه ورکم د کډوالو مدافع وکیل صدیق الله کاکړ صاحب آزاد خبريال طاهر خان صاحب د کډوالو د حقوقو مبارز نظر خوګیانیوال صاحب کور مو ودان تاسو د وخت نه نړۍ مننه کوم په خیر